بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافټ ورډ ته رالمه. تیر درس کې مو سټایل ګروپ زده کړو. دې کې به انشاءالله ایډیټینګ ګروپ نه سټارټ الو. ایډیټینګ لکه څرنګه چې د نوم نه معلومیږي، ایډیټینګ معنا تغییرات کول. نو دلته ما سره یو څه کمانډز دي، باید هغه زده کړو. فرست ما سره په دې کې فایند دی. فایند کې را سره ایډوانس فایند هم شته دی، ګو ټو را سره پکې هم دی، ریپلیس دی او همداشان سلیکټ دی. زه راځم هلته څه ټکس لیکم. دا ټکس ما ولیکو. فایند باندې چې زه کله کلیک کوم نو اتوماتیکلی ماته یو نیویګیشن پین راولي. فایند شارټکټ کنټرول پلس اف دی. ګوره کله چې زه کنټرول اف پریس کوم نو ما اتوماتیکلی نیویګیشن پین ته راولي. چې دا پین به ویو کې هم انشاءالله به وایو. ویو کې ما سره کوم ځای کې د نیویګیشن پین دی چې ما سره موجود دی، خو دې ځای کې صرف فایند لپاره موږ استعمالو ځکه چې فایند کمانډ موږ ته راغلی دی. زه دلته راځم سرچ ډاکومنټ کې یو لغات لیکم. زه ماته په دې کې هوم ټیب پیدا کا نو اتوماتیکلی ماته هوم ټیب پیدا کا. تا دې څه ولیکو 2 میچز یعنی 2 دانی پکې موجود دي. زم فار ایگزامپل یو راته پکې پیدا کا نو تا ته څه وایي 12 میچز 12 میچز په دې کې شته، یعنی 12 دانی په دې کې موجود دي. زه باندې کلیک کوم، دی یو ته بوزه، دی یو ته مې بوزه، فار ایگزامپل دی یو ته مې بوزه او ما ته به 1 بای 1 ولي. بیا چې کله تاسو په دې بټن باندې کلیک کړئ نو دلته ما سره آپشنز هم په دې کې موجود دي. آپشن سره هم پکې شته ایڈوانس فایند، ریپلیس، گو ټو، فایند، گرافکس، tables, equations, footnotes and notes and comments. دا خو لا موږ نه دي ویلي، خو دا به انشاءالله به مخکې وایو. تاسو کولی شئ چې دا شیان هم پکې پیدا کړئ. زه راځم په دې کې آپشن ته. آپشن کې زه راځم فایند آپشنز. ما سره څه موجود دي؟ فایند آپشن. دا چې کله زه ایډوانس فایند ته راشم هلته هم را سره په دې کې موجود دي، خو هلته به زه تاسو ته دغه دوه خبرې وکړم چې دا دوه خبرې هلته نشته. هایلایټ آل. هایلایټ مطلب دا چې دا راته هایلایټ کا. هایلایټ ته کلیک کیسته کوم، اوکې کلیک کوم نو ماته به هایلایټ نشي. نیکس باندې کلیک کوم، نیکس به مې ولي، پریس باندې کلیک کوم، پریس به مې ولي. فار ایگزامپل یو مې ورته ولیکو، زه یم چې ماته دا پیدا کړه، انټر مې پریس کو، ګوره نیکس به مې ولي، پریویس به مې ولي، خو هغه هایلایټینګ یې راته ورک کو. زه غواړم چې دا دې راته هایلایټ شي. آپشن ته به راشي هایلایټ آل، اوکې مې کلیک کو. اوس که فار ایگزامپل زه راشم یور، تا ته به څه ولیکي؟ تا ته ولیکي چې دیس ون. نیکسٹ آپشن ما سره به دې کې څه شی دی؟ انکریمنټل فایند. انکریمنټل فایند مطلب دا دی چې فار ایگزامپل کله چې دلته لغات لیکم نو زه به انټر ورته نه پریس کوم، خپله به راته پیدا کېږي. خو انکریمنټل فایند نه کلیک ایسته کړي، بیا چې ته کله لغات لیکي نو تا ته انټر ضرورت دی چې باید انټر پریس کړي. ګوره زه دلته کلیک لګوم، اوکې. اوس چې زه فار ایگزامپل یو لغات لیکم، فار ایگزامپل یور مې ولیکو، انټر هیڅ بټن هم ما نه ده پریس کړی، صرف واي او یو آر ما ولیکو، نو اتوماتیکلی خپل راته انتخاب شو. زه هم داسې کار دی نه کېږي نو ته به راشې آپشن ته، انکریمنټل فایند نه به کلیک کړي، څه کوي اوکې به کلیک کړي. اوس که ته فار ایگزامپل یو لغات یور ولیکي او انټر پریس نه کړي نو تاسو ته به هغه نه انتخابېږي. صحیح شو؟ انټر پریس کوم نو اتوماتیکلی ماته دا انتخاب شو. دې کې ماته پیجز شو کېږي چې کوم کوم پیجونه کې راته دا پیدا شو. دې ځای کې راته هیډینګس یعنی آوټلاین راته راځي، خو دا به انشاءالله په ویو ټیب کې فول ډیټیل سره وایو. له دې څخه وروسته ما سره څه شی دی؟ ایډوانس فایند. ایډوانس فایند باندې زه کلیک کوم نو ماته دغه شان یو باکس راولي. دې کې ما سره اول څه شی دی؟ فایند دی، بیا سره ریپلیس دی، ګو ټو دی. همدغه شان کله چې دلته ریپلیس ته راشم نو زه هم همدغه ته راوستم، او که فار ایگزامپل ګو ټو ته راشم نو ګو ټو به هم ما همدغه باکس ته راولي. زه فایند ته راځم، زه ورته یم چې فار ایگزامپل له ما څخه یو لغات ورک دی، دا را څخه ورک دی. فایند نیکس باندې به کلیک کړي، تاسو ته هغه پیدا کړه. فایند نیکس بل راته پیدا کړه، فایند نیکس همدغه شان 1 بای 1 به تاسو ته دا پیدا کوي. دې نه پس ما سره فایند ان دی، کرنٹ سلیکشن یا مین ډاکومنټ. زه ورته یم فار ایگزامپل صرف په دغه سلیکشن کې راته پیدا کړه، نورو پسې مه ګرځه. نو ته به ورته راشي فایند باندې به کلیک کړي، ایډوانس فایند. زه ورته یم چې دغه موجوده سلیکشن کې ماته پیدا کړه، کرنٹ سلیکشن به ورته والي. تا ته څه ولیکو؟ word found 6 items matching this criteria. تا ته وایي چې په دغه ځای کې 6 دانې لغاتونه پیدا شو. زه ورته یم نه، پوره ډاکومنټ کې راته پیدا کړه، مین ډاکومنټ باندې به کلیک کړي، word found 28 items matching this criteria. تا ته وایي چې 28 دانې په دغه ځای کې پیدا شو. زه ورته یم چې دغه راته 1 بای 1 هایلایټ کا، تاسو به راشئ هایلایټ آل باندې به کلیک کړئ نو دغه راته 1 بای 1 هایلایټ کړه. صحیح شو که نه؟ زه ورته یم چې دا هایلایټینګ راته ختم کا نو واپس به راشي فایند ته او کلیر هایلایټینګ باندې به کلیک کړئ، تاسو ته به هغه کلیر شي. مور باندې کلیک کوم، مور کې را سره مور آپشنز هم موجود دي. دې کې را سره فرست شی دی سرچ آل.
ډاون ځي که اپ ځي. فار ایگزامپل زه رالم دلته ولاړ یم په دې منځ پیراګراف کې دلته ولاړ یم او زه رالم فایند ته، زه ورته وایم چې ماته دا پیدا کا خو زه ورته ډاون علم. ډاون مې چې ورته واخیسته نیکسټ کلیک کوم نو دا به 1 by 1 لاندې راځي او بره به نه ځي. زه یم بره دې راته راشي اپ ورته واخله فایند اوس به بره ځي. که فار ایگزامپل آل ورته واخلئ، آل معنا دا د ته خو اوس منځ پیراګراف کې ولاړئ. که فار ایگزامپل تاسو فایند نیکسټ کلیک کوئ، فایند نیکسټ کلیک کوئ، فایند نیکسټ کلیک کوئ، دا به دا لاندې پیراګرافونه پوره سرچ کی چې ټولو کې وکته بیا به راشي بره ته، یعنی له دغه پیراګراف څخه چې بره کوم پیراګراف پاتې دی هغه کې بیا هم درته ګوري تر څو د خپل ځای ته ځان راورسئ. ګورئ ورته فایند نیکسټ دا به ول لاندې راځي او له دې څخه وروسته اوس ګوره بره لاړ چې منځ ته راشي تاته څه وایي word has finished searching the document. دومره درته پیدا که نور نشته. نیکسټ کمان ما سره په دې کې څه شی دی میچ کیس. میچ کیس معنا دا ده چې په همدغه شکل دې راته پیدا که. فار ایگزامپل زه دلته رالم څه لغاتونه ما ولیکو الې هلته مې په وړو حروفو باندې ولیکو، هلته مې فار ایگزامپل صحیح شوه. زه رالم اډوانس فایند ته، زه ورته یم چې ماته الي پیدا که فایند تاته به چې دا هم دی دا هم دی دا هم دی. وړوکې درته هم پیدا کړي او غټ درته هم پیدا کړي. زه یم داسې راته مه کوه، صرف چې کوم واړه دي هغه راته پیدا کړه. میچ کیس کې به چیک ولګې فایند نیکسټ ګوره تاته یم هغه وړوکی پیدا کړه، فایند نیکسټ وړوکی درته پیدا کړه، فایند نیکسټ وړوکی درته پیدا کړه او نور یې درته پیدا نه کړه. که فار ایگزامپل ته ورته غټو تورو والا ولیکي فایند نیکسټ صرف هغه کوم چې په غټو تورو باندې دي هغه به درته پیدا کړي او نور به درته نه پیدا کوي. دا یو پکې سنټنس کیس والا دی ځکه چې فرست کریکټر د دې غټ دی او نور واړه دي یعنی کیپټلایز ایچ ورډ. همدغه شان فاین هول ورډ اونلی. فاین هول ورډ اونلی مطلب دا دی چې مکمل لغات راته پیدا کا. لکه دلته اوس ګوره طرز اگزامپل درکم، ما خالد ولیکو، ولی لیکم، علی، طاهر. زه اوس رالم فایند ته رالم او په دې کې مې څه ورته واخیستو فاین هول ورډ اونلی. فاین هول ورډ اونلی مطلب دا شو چې ماته مکمل لغات پیدا کا، یعنی چې بل سره ټچ نه وي. که زه دې کې کلیک ونه لګوم او زه ورته وایم چې ماته پیدا کا فایند نیکسټ تاته به ټول پیدا کوي. ګوره دې هم راته پیدا که. ګوره ولی کې چې کوم علي توري دي هغه هم راته پکې پیدا که، علي راته دا هم پیدا که، دې راته هم پیدا که. زه ورته یم نه داسې راته مه کوه، مکمل لغات راته پیدا که چې بل سره ټچ نه وي. صحیح ده. زه به راشم فایند نیکسټ ګوره تاته وایي چې دا هم دی، دې هم راته پیدا که، دې هم راته پیدا که، دې راته پیدا نه که ځکه چې دا بل سره ټچ دی. دې هم راته پیدا که، مکمل لغات دی، مکمل لغات دی، مکمل لغات دی او بس نور راته پیدا نه که. صحیح شو. واړه او غټ ټول راته پیدا کوي ځکه چې ما میچ کیس کې چیک نه دی لګولی. که میچ کیس کې چیک ولګې فاین هول ورډ اونلی کې هم چیک ولګې تاته به غټو تور والا علي پیدا کوي او مکمل لغات والا. بل ما سره څه شی ده یوز وایل کارډ. زه ورته یو لغات له ما څخه ورک دی ای منې سټارټ کیږي، دوه توري ورسره نور دي، هغه دوه توري ماته نه راځي. صحیح شو. زه به فایند نیکسټ باندې کلیک کوم، تاته څه وایي ګوره هیڅ به هم راته نه پیدا کوي. یوز وایل کارډ کې به چیک ولګې فایند نیکسټ تاته وایي چې دا دی، ګورې ABLE تاته وایي دا هم دی، دا هم دی، دا هم دی. صحیح شو. ځکه چې دی خو سټارټ کې A دی که نه، سټارټ کې خو A شته که نه. دغه شان اوس به راشي علي ته، ګوره تاته وایي چې دا هم دی. زه ورته یم چې غټ A والا دی. صحیح ده. ګوره اوس به راته پیدا کړي علي this one ګورې چې کوم یو دی هغه ټول یې ورته پیدا کړو. همدغه شان یوز وایل کارډ کې زه دا ورته وایم چې یو لغات دی فار ایگزامپل سټارټ کې K راځي، نور نه پوهېږم چې دی خو لاس کې D دی. یوز وایل کارډ چیک یس تاته وایي چې دا هم دی، دا هم دی. ګوره K منې سټارټ کېږي او D منې ختمېږي، K منې سټارټ کېږي او D منې ختمېږي. دغه شان یوز وایل کارډ دغه باره کې بلکې نور انفارمیشن هم درکم. یو فایل به اوپن کړم. صحیح ده. دغه فایل ما سره دی to find type example any single character question mark s question mark t finds set and set. question mark مطلب دا دی چې یو دانه کریکټر به دی پر ځای باندې راځي. که فار ایگزامپل s question mark t ورته تاسو ولیکئ set به هم درته پیدا کوي، set به هم درته پیدا کوي، sort set یعنی s او t منځ کې چې یو کریکټر راځي هغه به تاته پیدا کوي او نور برته نه پیدا کوي. any string of characters asterisk
کله چې تاسو asterisk ورته واچوئ s asterisk d finds said یو تورې هم کېدلی شي زیات هم کېدلی شي یعنی s او d ترمنځ یو تورې هم کېدلی شي زیات تورې هم کېدلی شي the beginning of a word که تاسو فور ایگزامپل دغه شان ورته واچوئ او دې ته انټر ولیکئ نو دا به تاته څه پیدا کوي interesting and intercept سٹارټ کې به دغه توري راځي اخر کې چې هر څه وي دې بار کې زه اگزامپل درکړم ګورئ ورته زه ورته وایم چې ما ته یو لغات پیدا کا چې سٹارټ کې څه راځي سٹارټ کې فور ایگزامپل ډاکو راځي ډاکو صحیح شو یوز والکارت کې به کلیک ولګئ فایند ورته رسوي چې دا یو دی صحیح ده کنه هماغه به تاته پیدا کوي یعنی سٹارټ کې به دغه توري موجود وي بهرحال زه د end of a word که فور ایگزامپل تاسو غواړئ چې دغه په آخر کې راځي نو تاسو ته به هماغه پیدا کړي همدغه شان any one of the specified character WION که تاسو ورته ولیکئ فور ایگزامپل نو دې مطلب دا شو چې یا به I او یا به O وي وین هم درته پکې پیدا کوي وون هم درته پکې پیدا کوي همدغه شان که فور ایگزامپل دغه تاسو ورته واچوئ نو دې کې تاسو څه درکوي دغه دواړو ترمنځ RST یعنی IGHT سٹارټ کې به RST نه چې یو تورې هم راشي تاته پیدا کوي لایک رایټ سایټ صحیح شو کنه any single character فور ایگزامپل که تاسو دا ورته واچوئ نو تاسو ته به د دغو تورو نه بغیر چې کوم توري سٹارټ کې راځي هغه به تاسو ته پیدا کوي فور ایگزامپل TAMK یعنی A نه والا تر M پورې چې دې منځ کې کوم توري دي دغه توري برته نه پیدا کوي نور برته پیدا کوي لایک سٹارټ کې به T وي N کې به C کې وي منځ کې به A نه والا تر M پورې دا به نه وي او نور به درته پیدا کوي لایک فور ایگزامپل ټوک ټک but not take in tick ځکه چې A او I د دې ترمنځ موجود دي بل تاسو سوي دغه شان کریکټر که تاسو ورته واچوئ N او M 1 and 3 یعنی دا به تاسو پیدا کوي که تاسو داسې ورته ولیکئ لس نه واخله لس به هم درته پیدا کوي سل به هم درته پیدا کوي زر به هم درته پیدا کوي یعنی 0 1 0 2 and 3 0 یعنی 1 سره به یو 0 یا به 2 0 یا به 3 0 دا که تاسو ورته فور ایگزامپل واچوئ دې مطلب دا شو چې له دې څخه مخکې چې کوم کریکټر دی یعنی او که دا یو وي یا زیات وي تا پیدا کوي فور ایگزامپل لوټ ان لوټ صحیح شو کنه دا موږ سره وایلډ کارت په اړه باندې معلومات هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست بیا زه راځم ایډوانس فایند ته ایډوانس فایند کې ما سره نیکسټ کمانډ ساوند لایک دی فور ایگزامپل تاسو څخه داسې یو لغات ورک دی چې هغه ساوند تاسو ته درځي خو سپیلینګ یې نه درځي ساوند تاسو جوړولی شئ سپیلینګ کې غلطیږي نو هغه دپاره به تاسو راځئ فایند ته صحیح شو فایند ته به راشئ زه ورته یم فور ایگزامپل ډاکومنټ رانه ورک دی ډاکومنټ ما داسې ورته ولیکو او که زه فور ایگزامپل فایند باندې کلیک کوم تا ته وي چې دا نشته دی ته به ساوند لایک کې چیک ولګې فایند باندې به کلیک تا ته وي چې ډاکومنټ دا دی ګوره ما لیکلی بل شان دی ساوند یې دی په شانتي دی صحیح شو فایند تاسو ته به ټول ډاکومنټ پیدا کړي نیکسټ ما سره څه شی دی فایند آل ورډ فارمز انګلیش فور ایگزامپل تاسو یو کتاب لیکلی دی او تاسو غواړئ چې په هغه کتاب کې د یو لغات د یو ورډ څو فارمې پیدا کړئ پکې یو فارم ورته ولیکئ د هغې په تھرو باندې نورې فارمې پیدا کړئ فور ایگزامپل از ام آر واز ور بی بین اینڈ بینګ صحیح شو که نه زه راځم فایند ته هلته څه ورته لیکمه زه ورته یم فور ایگزامپل بی فارم یې راته راکړه که فور ایگزامپل زه بی ورته ولیکمه او فایند باندې کلیک کړمه نو ماته بی پیدا کړي بی به راته پیدا کړي زه یم ټولې فارمې راته د دې راکړه فایند آل ورډ فارمز انګلیش دې کې به تاسو کلیک ولګوئ یعنی ایز یې هم فارم دی ټو بي ورب دی که نه از ام آر واز ور بی بین بینګ صحیح شو ګوره تا ته چې دلته هم آر پکې راغلی دی او همدا شان دا موږ سره فایند آل ورډ فارمز میچ پریفکس میچ سفکس پریفکس مختاړي سفکس وروستاړي پښتو کې ورته مختاړي او وروستاړي ویلی شي فور ایگزامپل زه رالمه هلته زه یو لغات لیکمه هپي انهپي دا راسره مختاړی شو دا ان او دا راسره وروستاړی شو
صحیح شو. زه ورته وایم چې ما ته هپي پیدا کا خو وروستاړو کې سفکس کې ته به راشي دلته فایند ته او دې کې به ورته شي ولیکې هپي. زه ورته وایم چې هپي راته پیدا کا. زه اول فایند نیکس باندې کلیک کوم ما ته به دا هم پیدا کړي دا به راته هم پیدا کړي. زه ورته وایم چې صرف سفکس راته پیدا کا. میچ سفکس فایند صحیح شو دی راته پیدا کا. فایند صحیح شو دی راته پیدا کا. همدغه شان دغه راته دواړه پیدا کو. که زه فار ایگزامپل میچ پریفکس والم دا یو براته صرف پیدا کی ان هپی براته پیدا نه کی. فایند راته پیدا کو دا بل راته پیدا نه کو. همدغه شان که زه ورته فار ایگزامپل چې ان راته پیدا کا ان دا پریفکس کې راغلی دی فایند دی راته پیدا کو. که فار ایگزامپل زه ورته چې دا راته سفکس کې راغلی دی نو دا به راته اوس نه پیدا کوي. تا ته وایي چې اخر کې داسې یو لغات نشته چې اخر کې ان راغلی وي. اوس ورته وایم چې فار ایگزامپل لایک راته پیدا کا. لایک سفکس کې تا ته وایي چې دا دی او دا دی. صحیح شو. خو که پریفکس ورته والم دې لپاره پریفکس دا یو به راته پیدا کوي دا بل به راته پیدا نه کي. همدغه شان زه ورته وایم چې ورکر صحیح شو. منیجر ښه زه رالم زه ورته وایم چې ما ته ورک پیدا کا خو پریفکس کې دا یو به هم راته پیدا کی بل به هم راته پیدا کی. زه ورته وایم چې سفکس کې راته پیدا کا. سفکس کې به راته یو پیدا کی بل به راته پیدا نه کی ځکه چې داسې ورک نشته چې هغه اینډ کې راغلی وي. صحیح ده که نه. همدغه شان که ته وایې چې فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ما ته ډیس پیدا کا. ډیس سفکس کې پریفکس کې تا ته وایي چې یو دا دی یو دا دی یو دا. زه ورته وایم چې ډیس راته پیدا کا خو پریفکس کې خو نشته که نه. یعنی داسې یو لغات نشته چې د هغې په آخر کې ډیس راغلی وي. صحیح شو. بل ما سره څه شی دی اګنور پنچویشن کیریکټر اګنور وایډ سپیس. فار ایگزامپل تا یو لغات دلته ولیکه ډورمین تا داسې شان لیکلی دی. صحیح شو. زه ورته وایم چې ما ته یو لغات پیدا کا چې هغې ته وایي ډورمین. فایند نیکس تا ته وایي چې دا نشته دی. زه ورته وایم کیدای شي ما هلته پکې څه پنچویشن یعنې څه نقطه ګذاري مې په هغه کې کړي وي. اګنور پنچویشن کیریکټر کې به تاسو کلیک ولګوئ. فایند نیکس تا ته وایي چې اوس پیدا شو. یا فار ایگزامپل تا هلته سپیس ورته ورکړی دی سپیس دې ورکړی دی. که ته اوس دا هم فایند کې تا ته وایي چې نشته دی ورته هم راته پیدا کا. اګنور وایډ سپیس فایند باندې کلیک تاسو به اټومیټیکلی هغه پیدا کړي. یا فار ایگزامپل ما ټکس ولیکو دغه شان. صحیح شو. دې ته ما فار ایگزامپل ریډ کلر ورکو. دا شان ته مې هم دې ته مې هم ریډ کلر ورکو. زه ورته وایم چې له ما څخه یو ټکس ورک دی ریډ کلر ما ورکړی دی. صحیح شو. دې لپاره به تاسو راشئ فارمیټ ته فنټ باندې به کلیک کوئ. څنګه کلر دې ورکړی دی ریډ کلر. اوکې هېڅ څه هم ورته مه لیکئ دا پاک کوئ. کله دې چې دا پاک کړي دې نه به هم کلیک ایسته کوئ. فنټ کلر ریډ فایند تا ته وایي چې یو دا دی یو دا دی بل دا دی. صحیح شو. ګورې ون بای ون تا ته پیدا. همدغه شان که تاسو فار ایگزامپل پیراګراف پیدا کول غواړئ ټیپ پیدا کول غواړئ لینګویج فریم سټایل هایلایټ تاسو پیدا کولی شئ. سپیشل کریکټر ته رالم زه فار ایگزامپل پیراګراف راته پیدا کړه. صحیح شو. خو دې نه نو فارمیټینګ ورته ولا دا فارمیټینګ ورته کلیر کی. زه ورته چې کوم ځای کې ما انټر پریس کړی دی هغه راته پیدا کا. فایند نیکس باندې به کلیک تا ته وایي چې یو دې ځای کې دې انټر پریس کړی دی بل دې په دې ځای کې انټر پریس کړی دی بل دې ځای کې پریس کړی دی. صحیح شو. یعنې تاسو ته ټول څه پیدا کړو پیراګراف مارک. یعنې ګور هلته اوس تاسو وګورئ پیراګراف مارک باندې ما کلیک وکړو نو اوس به ما ته ظاهره شي او راته ښکاري به دې نه بس به راته دا پیدا کوي. سپیشل ته به راشم پیراګراف مارک ته به راشم دا به راته پیدا کړي دا به راته پیدا کړي دا به راته پیدا کړي. همدغه شان زه ورته وایم چې ما ته ټیپ پیدا کا. صحیح شو. ټیپ دپاره به تاسو فار ایگزامپل اوس خو ما ټیپ نه دی پریس کړی. زه راځم هلته فار ایگزامپل ټیپ پریس کوم دې ځای کې او همدا شان زه لاندې رالم هلته مې هم ټیپ پریس کوم خو له ما څخه ټیپونه ورک دي. زه غواړم چې هغه ټیپ پیدا کړم. ایډوانس فایند ته به راشم دا هر څه به کلیر کړم. ته به راشم ټیپ کریکټر ته فایند تا ته وایي چې دغه دی پیدا شو بل راته پیدا که دا دی بل راته پیدا که دا دی. صحیح شو. زه ورته وایم چې دوه دانې راته پیدا که دوه دانې یو پسې مه ګرځه. تاسو به ورته دوباره بیا همدغه شان ټي ولیکئ. فایند تا ته وایي چې دا دي او نور دوه دانې نشته دی. که سنګل دی پکار وي سنګل ورته ولیکه. فایند تا ته وایي چې یو دا دی یو دا دی یو دا دی. صحیح شو که نه. همدغه شان تاسو په دې کې نورې خبرې هم کولی شئ. any character any digit any letter carrot وما خبرې چې موږ مخکې وکړلې. صحیح شو که نه. دا خبرې له دې څخه وروسته ما سره بل څه شی دی فایند ته رالم ګوټو باندې زه کلیک کوم. د ګوټو نه مخکې زه ول تاسو ته ریپلیس وایم. ریپلیس شارټکټ کنټرول پلس اچ دی.
ریپلیس په تور باندې تاسو کولی شئ چې یو لغات بل ته چینج کړئ. فار ایگزامپل زه رالمه از ایکول ټو رین ډاټ اولډ مې ورته ولیکو. صحیح شو؟ دا مې ورته ولیکو او کنټرول اچ مې پریس کړو. زه ورته یم چې ماته دا لغات پیدا کړه. فایند نیکس دی راته پیدا کړه. زه ورته یم چې څومره دا په دغه ډاکومنټ کې موجود وي ټول راته اته چینج کړه. صحیح شوه؟ ټول راته اته چینج کړه. ریپلیس آل and okay ورته څه ولیکو word has completed its search of the document and has made 18 replacement. اتلس دانې راته چینج کړه. اوکې کلیک کړه. a quick brown fox jumps over a lazy dog. ګوره تاسو ورته وګورئ چې دې کې راته واړه هم چینج کړو غټې راته هم چینج کړو. نو زه دلته کنټرول زیډ پریس کوم بیا راځم کنټرول اچ ته. زه ورته وایم چې په غټو تورو باندې کوم یو دا دی هغه راته چینج کړه وړو تورو والا راته مه چینج کوه. کوم ته راته چینج کړه اته راته چینج کړه. ته به راشي میچ کیس ته به راشي فایند باندې به کلیک کوئ. اول فایند ورته تاسو ته یو پیدا کړه. ورته مې ټول راته چینج کړه. یس اوکې. a quick brown fox jumps over the lazy dog. دې د سره کار ونه لرو ځکه چې ما ورته دغه شان لیکلی او میچ کیس کې مو ته کلیک لګولی. همدغه شان زه ورته وایم چې براون راته چینج کړه بلیک ته. نو زه به څه ورته ولیکم BROWN براون ورته ولیکم. دا ورته بلیک ولیکم. صحیح شوه؟ فایند ریپلیس ون ریپلیس کې ټول ریپلیس کې ریپلیس آل باندې به کلیک کې. یس ټول راته ریپلیس کړه. صحیح شو کنه؟ دا ما سره ریپلیس په تور باندې ته کولی شي چې یو لغات بل لغات ته چینج کړي. له دې څخه وروسته ما سره ګوټو دی. ګوټو په تور باندې زه کولی شم چې پیجونو ته لاړ شم، سیکشنو ته لاړ شم، لاینونو ته لاړ شم. از ایکول ټو رین مې ولیکه فار ایگزامپل 200 پیراګراف ما راوسته او پیجونه بل ته راته وښیي 23 پیجونه دي. زه راځم کنټرول جی د دې شارټ کټ دی یا F5. ګوټو دوه شارټ کټ دي. کنټرول جی هم شارټ کټ دی F5 هم شارټ کټ دی. زه فار ایگزامپل پیج ته لاړ شم، سوم پیج ته لاړ شم، دویم پیج ته ګوټو باندې به کلیک کړم اتوماتیکلی کوم ځای ته بوتللی دویم پیج ته بوتللی. زه فار ایگزامپل دریم پیج ته بوزه درې ورته ولیکئ ګوټو باندې به کلیک کړئ تاسو به دریم پیج ته اتوماتیکلی راولي. همدغه شان زه ورته څلورم پیج ته ما بوزه +1 ورته ولیکه یعنی مخکینی سره یو جمع کا ګوټو. ګورې څلورم پیج ته بوتئ. پنځم ته مې بوزه همدغه شان +1 به ورته لیکلی ګوټو باندې به تاسو کلیک کوئ 1 به تاسو ولي لیکل یو شان دي ځکه نه ښکاري دغه شان دي ځکه ښکاري. کنټرول A دغه شان د لیکل به زه غټ کړم. صحیح شو؟ زه ورته یم چې ما نهم پیج ته بوزه نو دغه شان 1 به ورته پکې لیکلی +1 ګوټو نهم پیج ته بوتل لسم پیج ته بوتل دغه شان. سیکشن یو ته جدا کې سیکشن لا موږ نه دی ویلي. زه ورته یم لاین ته ما بوزه سوم لاین ته مې بوزه فار ایگزامپل اول لاین ته مې بوزه اوکې ورمنې کلیک کا د فرست لاین فرست پیج ته راوستلې. همدغه شان زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دغه ته ماته لاین نمبر ورکړه پیج لیاوټ ته به راشي لاین ته به نمبرونه ورکړي. کله چې لاین ته نمبر ورکړو F5 پریس کا. زه فار ایگزامپل پنځم لاین ته مې بوزه جمع څلور به ورته ولیکي یعنی اول لاین کې ولاړې څلور به سره جمع شي پنځم لاین ته به تا بوزي اتوماتیکلی پنځم ته راوستلی. سیکشن هم لا موږ نه دی ویلی دا به هم انشاءالله به پیج لیاوټ ټیپ کې وایو بریک کې. زه دلته رالم فار ایگزامپل زه ورته یم چې دغه ماته سیکشن جدا کا بریک باندې به کلیک کې کنټینیو ورته والي سټیټس بار باندې به رایټ کلیک وکړي او سیکشن ورته والي تاسو ته څه ولیکو سیکشن نمبر 2. زه دلته رالم فار ایگزامپل زه ورته یم چې دغلته هم ماته سیکشن جدا کا دا راته کنټینیو کا. همدغه شان زه رالم فار ایگزامپل دې ځای کې مې هم سیکشن جدا کړه دا راته کنټینیو کا. دا را سره سیکشن نمبر 4 دی. F5 پریس کوم زه ورته یم فار ایگزامپل ما دویم سیکشن ته بوزه ګوټو باندې مې کلیک اتوماتیکلی زه دویم سیکشن ته راوستم. دریم ته مې بوزه +1 به ورته ولیکئ ګوټو باندې به کلیک اتوماتیکلی دریم سیکشن ته راوستلی. همدغه شان بوک مارک کمنټ فوټ نوټ دغه خبرې مخکې را روانې دي. انزرټ ټیپ ته چې کله راشي دې کې به انشاءالله به بوک مارک دې ځای کې وایو او ریویو ته چې رال د خیر سره کمنټ به دې ځای کې وایو. همدغه شان فوټ نوټ او نوټ انشاءالله ریفرنس کې مو سره روان دي. همدغه شان ایکویشنز ټیبل ګرافیکس دا ټول خبرې مو سره ته 1 by 1 را روانې دي. له فایند څخه وروسته ما سره بل څه شی دی سلیکشن دی. سلیکټ آل مطلب دا چې تاسو ته به ټول انتخاب کړي. کنټرول A شارټ کټ دی. کنټرول A ډیلیټ ټولې ماته انتخاب کو او ما ډیلیټ کو. همدغه شان له دې څخه وروسته ما سره بل څه شی دی سلیکټ آبجیکټ. فار ایگزامپل تاسو څه لیکل کړي دي او تاسو آبجیکټ راوستو انزرټ ته رالی شیپ ته رالی تاسو څه لیکل راوست کنټرول دی ونیو او له دغه شیپ څخه دی کاپیانې واخیستلې. زه ورته فار ایگزامپل ټیکس ماته مې انتخابوه آبجیکټ راته انتخاب کا. نو دې دپاره به تاسو راشئ سلیکټ باندې به کلیک کړئ سلیکټ آبجیکټ صرف آبجیکټ برته انتخابیږي او لاندې لیکل به نه انتخابیږي. صحیح شو کنه؟
دغه شان دا کله استعمالیږي د استعمال اکثره دا په دې ځای کې راځي چې کله تاسو په دې باندې رایټ کلیک وکړئ behind the text اسواله کله چې تاسو دا انتخابوي نو تاسو ته ټیکس انتخابيږي او شیپ نه انتخابيږي زه به راشم دلته سلیکټ آبجیکټ باندې به کلیک کوم نو ګوره اوس ماته صرف آبجیکټ انتخابيږي او ټیکس به نه انتخابيږي لدیز خروس ما سربل کمانډ څه شه دی select all text with similar formatting فور ایگزامپل تاسو دلته رالی او دا تاسو انتخاب کو ګیر تاسو شان رنگ ورکو دا رنگ مو ورکو زه ورته فور ایگزامپل دا یو شان چې کوم ډیزاین دی دا راته انتخاب ک نور راته مې انتخابو select all text with similar formatting کوم رنگ ورته ورکې اتوماتیک ورته والا خپل حالت برابر شي نیکست کمانډ ما سره څه دی سلیکشن پین باندې کلیک کوم سلیکشن پین ماته راځي فور ایگزامپل تاسو بازي وخت شیپونه راولي یا فور ایگزامپل سو ډراوینګ وکي دا شان تاسو کولای شئ چې تاسو چینجز هم پدې کې وکړئ صحیح ده دا شان زورته چې دا راته هاید کړه برته هاید شي دا راته هاید کړه راته شو کولای شي دا شان تاسو مخکې وروسته هم راوستلای شئ بیهایند شاته بوزا مخکې راته راواله شو آل هاید آل دا شان تاسو ته نمونه هم خودلای شئ چې رائټ ایرو 7 ډاون ایرو 6 ریکټانګولر 5 صحیح شو کنه دا شان تاسو کولای شئ چې سلیکشن پین څخه استفاده وکړئ دا سلیکشن پین هم ان شاء الله مخکې راځي پیج لیو ټیپ کې دا هم بیا وایو دا موږ سره ایډیټینګ ګروپ هوم ټیب لاست لیکچرو هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوره پوښښ یاست